الرحیم. ګرانو کتونکو لیدونکو د کیمرامین اسد الله جران سره زیم ډاکټر ربستان مومن تاسو په خدمت کې حاضر د مینې خلوص نه ډک سلامونه می قبول کړئ. څنګه چې تاسو مونږ یې نه پته شمانه اټو خیرو تر اغلی ما او تاج محمد مومن سره شهران مومن باندې مشاور دی دا غوي زیاته او د ډیر وخت نظمګه د شی شوق پروګرام جوړو خلا نن جوړ کو او رجر رب ډیر تیر شو چې دوی سره مرکه وکړو او تاسو ته وړاندې کو نو نن راغلی الحمدلله دوی سره ملاقات وکړو دوی نه یو تاسو نیم کو او بیا چې دوی تاسو د پاره تیار کړیو نو ان شاء الله الذي غټول کوم بنوال دي مسافر دي غټول ته بدلای کو او تاج محمد مومن صاحب تاسو کوم خپل تخلص ته حیران مومن صاحب السلام علیکم او تاسو خپل تعارف مختصر غوندي د خپل ناظرینو سره وکړئ. وعلیکم السلام. ربستان مومن او تاسو کیمرامین هجران صاحب تاسو ډیره مننه چې دلته راغلی زمونږ د خواري غریبي سیمې ته. زما نوم ادبي نوم چې کوم دی په کومې چې شهرت لرم په کومې چې پیژنګلي لرم حیران مومن دی. خپل نوم مې تاج محمد دی چې په هغې مې ډېر کم خلک پیژني. تقریبا د 13 کالو راسې زه شعر و شاعري کوم شعر و ادب سره ادبي اجلاسونو کې مې ناستې کړی دی. د مومن ادبي ټولنې بنیاد هم ایښی دی په 2000 کې هغې تر اوسه پورې کامیاب اجلاسونه روان دي او ډېر په کامیابۍ سره راځي او د مومن د ادب چې کوم خدمت مومن ادبي ټولنه کوي نو دا د چا نه څه پناه او ورکه خبره نه ده. د دې نه علاوه په ادبي میدان کې چې کوم لوی لوی شخصیات تیر شوي لکه قلندر مومن، سلیم راز صاحب، مشتاق مجروح صاحب یا دغسې نور د دې ټولو سره هم ناستې شوی دی ساحو لیکونکو مرکه کې پېښور کې او دغه اثرو دغه ناستې و دغه د هغوی زده کړه وه چې ما تر اوسه پورې یو کتاب چاپ دی د لفظونو کې تصویر په نوم باندې او تقریبا د 2 یا 3 کتابونو مواد برا سره نورم موجودي او ډیر زر ان شاء الله چې روان دویم کتاب هم چاپ شي. بس دغه راټولومه کوم مواد چې دي نو د کوم مینوال چې دي د شعر و ادب یا زما شعر خوښوي نو هغوی دپاره به دویم کتاب هم تیار شي. د دې نه علاوه ما د ادب سره صحافت په میدان کې هم خپل خدمات ترسره کړي دي مختلفو ټي وي چینل سره او د اخباراتو سره د دې سره مې کار کړی دی او په دغه اوس وخت کې چې کله په 27 د جولای کال 2019 کې ما حادثه وشو په اکسیډنټ مې وشو او دا نور بدن خو مې هم زیات نقصاني او زیات تقریبا 6 اپریشن از ما وشو ټول نو په هغې کې نور الحمدلله زه ښه یم د مینوالو او د ملګرو په دعاګانو سره او دا خپه مې چې کومه ده فلحال دغه حالات کې ده چې لا نه ده جوړه د دې انشاءالله چې دا به وخت سره تېرېدو سره به ښه شي او د ادب کم میدان چې دی او د صحافت کم میدان چې دی په هغې کې به خپل هلې ځلې خپل کار او د مومن قوم کم خدمت چې دی هغه به الحمدلله د ستاسو په دعاګانو سره یو ځل بیا زه شروع کړم ځکه چې اوس ایله په مزم به زه نورو قدم اخیستی شم په امسا باندې ګرځم. یو چا راته وویل یو ملګري ما ته ویل امسا سره ښه ده یو ادبي ملګري ما ته ځینې مار لړم ویل ګرځي ویل د هغې سر په ویل چقاوه نو خدای هم دې د مار او د لړم د دې نه وساتي او د ادب خدمت دپاره به هر کله حاضر یم او ستاسو په شانته ملګري چې څومره څوک راځي او د شعر و ادب په میدان کې څه وایي نو هغې سره د مرستې کولو د خدمت کولو دپاره تابعدار یم. زمونږ د کوشش ته په څرنګه ګورئ تاسو لنډو لفظونو کې ستاسو دا کوشش چې کومه دی د بله ډیوه په نوم باندې چې کوم تاسو شروع کړی دی د شعر و ادب یا د شاعرانو پیژنګلي د هغوی مرکې د هغوی کلام خپل قام ته مسافرو ته یا پښتنو ته وړاندې کوئ دا ډېر لوی کار دی او ډېره لویه سینه غواړي. الله دې وکړي چې تاسو له خدای دغه وس او دغه خدمت
موقع تاسو له خدای درکړي او په اسانۍ سره دغه مزل مخکې وکړي ځکه چې دا ډېر لوی کار دی دا د خپل ولس د خپل علاقې د ادب خدمت دی کوم څه چې شاعر او ادیب لیکي یا کوم لیکلي کړي که په نثر کې که په نظم کې دا ډېره ښه خبره ده چې هغه قوم ته ولس ته وړاندې شي او پښتانه د هغې نه دغه شي د پیزیافي او هغوی ته هغه څیزونه ورسیږي نو دا ډېر لوی کار دی او خدای دې وکړي چې تاسو پکې بریالي شئ اوس ناظرین په تمه دي موږ خو ډېرې زیاتې خبرې په زړه منځ کې به نه خیر کېږي نو تاسو موږ د پروګرام دپاره ناظرینو دپاره څه ډالۍ کوئ څه م راوړي راله نو زه به د خپل زاړه څو شعرونه دي هغه به درته ووایم چې ډېر مشهور شوي هم دي اول شروع به د دې نه وکړو که خیر دی خبرې هم کوو او شعر هم پکې وایي نه ټول شان غزل ښه دی چې یو شان د غزلې روانې نشر کېږي او نه ټولې خبرې ښې دي منځ کې به ورسره هغه هم کوو چې خطا کې مې رسا وجني خطا کې مې رسا وجني ما په پردو لاسو اشنا وجني خطا کې مې رسا وجني ما په پردو لاسو اشنا وجني او پرون د خپلې حجرې خان وجلم پرون د خپلې حجرې خان وجلم نن مې د خپل جومات مولا وجني او بل د غزل یو څو شعرونه دي چې پوره نشو زما د زړه ارمان هغسې دی پوره نشو زما د زړه ارمان هغسې دی او ولاړ چې د انکار په برید جانان هغسې دی ډېر اعلی پوره نشو زما د زړه ارمان هغسې دی ولاړ چې د انکار په برید جانان هغسې دی او پرونی د همزولو نه تپوس کوو چې څنګه دی پرونی د همزولو نه تپوس کوو چې څنګه دی هیر شوی ترېنه یم که نه حیران هغسې دی ډېر ښه زبردست او اوس به ته یو غزل ووایم ځان ته مې لیکلی دی ارشاد دا د لنډ بحر غزل دی ارشاد مبارز مومند ته یې ډالۍ چې وینې مې بهار دی وینې مې بهار دی توره شپه ده که سهار دی هم هغه د قام دښمن دی هم هغه د قام دښمن دی چې د کوم چا اقتدار دی او چې رهبر د قافلو وي چې رهبر د قافلو وي د سرونو خریدار دی او ګام په ګام ویره خوره ده ګام په ګام ویره خوره ده دلته کلی دی که ښار دی او چې قاتل دی د سپرلیو چې قاتل دی د سپرلیو هم د هغه چا اختیار دی او بېګناه خلک وژل شي بېګناه خلک وژل شي بچ هغه چې ګناهګار دی ډېر ښه مننه یو ځل بیا ووایه بېګناه خلک وژل شي بچ هغه چې ګناهګار دی او د دې جبر په موسم کې حیران هیڅ نه کړي اوزګار دی ډېر ښه بل غزل دی ارشاد ما مې زخمی څېره که پټه تر بازاره راوړه ما مې زخمی څېره که پټه تر بازاره راوړه زه څه خبر وم چې تا کلي ته هنداره راوړه ما مې زخمی څېره که پټه تر بازاره راوړه او زه څه خبر وم چې تا کلي ته هنداره راوړه او دلته لا څوک د ادمیت فلسفه نه پیژني دلته لا څوک د ادمیت فلسفه نه پیژني دا وسوسه مې لکه ساه په ټوله لاره راوړه ډېر او ما دې تصویر غوښته او تا راته ګلاب ونیوه ما دې تصویر غوښته او تا راته ګلاب ونیوه د ژوندانه تشبیه دې داسې راته یاره راوړه ما دې تصویر غوښته او تا راته ګلاب ونیوه د ژوندانه تشبیه دې داسې راته یاره راوړه او ذکر یې زه د کوم منظر د کړاوونو وکړم ذکر یې زه د کوم منظر د کړاوونو وکړم دا زندگی مې په دمه دمه تر داره راوړه ډېر ښکلی ذکر یې زه د کوم منظر د کړاوونو وکړم
دا زندگی می په دمه دمه تر داره راوړه او زه پرې د خپل غربت د ناوې سر او څڼه کوم زه پرې د خپل غربت د ناوې سر او څڼه کوم تا اجاره د دهقانانو نه سرکاره راوړه زه پرې د خپل غربت د ناوې سر او څڼه کوم تا اجاره د دهقانانو د سرکاره راوړه او ما خپل احساس لکه د اوسپنې په اور نیولې ما خپل احساس لکه د اوسپنې په اور نیولې تا ورله کومه د ژوندون نغمه فنکاره راوړه ډېر اعلی ډېر اعلی مهرباني ما خپل احساس لکه د اوسپنې په اور نیولې تا ورله کومه د ژوندون نغمه فنکاره راوړه او زما ولس په خوب ده دی څنګه وړاندې لاړ شي زما ولس په خوب ده دی څنګه وړاندې لاړ شي ما ورله برخه د مزدور په شانې خواره راوړه ډېر زبردست ډېر زبردست مهرباني زما ولس په خوب ده دی څنګه وړاندې لاړ شي ما ورله برخه د مزدور په شانې خواره راوړه او ما ورنا به د پښتون تهذیب د مینې راکړي ما ورنا به د پښتون تهذیب د مینې راکړي ژوبل سینه مې ویني ویني تر بهاره راوړه ډېر زبردست ما ورنا به د پښتون تهذیب د مینې راکړي ژوبل سینه مې ویني ویني تر بهاره راوړه او حیران خپل کلی او خپله سیمه پاتې شو بس حیران خپل کلی او خپله سیمه پاتې شو بس پاس په اوږو مې د غربت کډه تر خاره ډېر زبردست ډېر زبردست انتخاب که در سره یو پکې وکئ زه به ته یو خیر د یو دوه درې شعرونه هغې پورې ویم وایي لاس به خود ږدمه په زړه هجران صاحب وایي لاس به خود ږدمه په زړه پکې خښ دي ستا باڼه زه دې مړ کړمه په څه ما خو هسې درکاته لاس به خود ږدمه په زړه پکې خښ دي ستا باڼه زه دې مړ کړمه په څه ما خو هسې درکاته نو دا دوه شعره به کافي تاسو راته ځکه چې موږ ته خو موقع یې خو تاسو سره چانس کم میلاویږي نو یو کلام راته ووایي نو چې ناظرین تنده پرې ماته شي دا بل غزل دی ارشاد سوید ملګري ته ډالۍ دی ارشاد لیونیه را بهر شولې د ښاره لیونیه را بهر شولې د ښاره لیونیه ایله سم شولې بلاره لیونیه را بهر شولې د ښاره لیونیه ایله سم شولې بلاره او لیونیه چې دا څه در باندې وشو لیونیه چې دا څه در باندې وشو لیونیه اور د خیجې له رخساره لیونیه چې دا څه در باندې وشو لیونیه اور د خیجې له رخساره او لیونیه یاران ټول بې وفایي که لیونیه یاران ټول بې وفایي که لیونیه قرار نشته بې له یاره ډېر زبردست ډېر زبردست لیونیه یاران ټول بې وفایي که لیونیه قرار نشته بې له یاره او لیونیه ژوند تمام ناقراري ده لیونیه ژوند تمام ناقراري ده لیونیه ولې ګرځي ناقراره ډېر زبردست مهرباني لیونیه ژوند تمام ناقراري ده لیونیه ولې ګرځي ناقراره او لیونیه دا په مینه کې رنځېږي لیونیه دا په مینه کې رنځېږي لیونیه که تپوس کړی له بیماره لیونیه دا په مینه کې رنځېږي لیونیه کله تپوس کړی د بیماره او لیونیه په وطن د پښتنو کې لیونیه په وطن د پښتنو کې لیونیه لمبې خیجي له ګلزاره ډېر زبردست ډېر زبردست لیونیه په وطن د پښتنو کې لیونیه لمبې خیجي له ګلزاره او لیونیه د دنیا چاریا بستی لیونیه د دنیا چاریا بستی لیونیه یا حیرانه خطاکاره شته څه انتخاب ولې نشته وکړه یو راته بل هم ووایه انشاءالله زبردست چې د نیتونو ورېځې شنډې نه وي لیده کاته وشي او خات شي زړونه د لر او بر فاصلې ځي له منځه د لر او بر فاصلې ځي له منځه که لر او بر په اعتماد شي زړونه ډېر زبردست رواني د لر او بر فاصلې ځي له منځه که لر او بر په اعتماد شي زړونه او د ژوندون هر مشکل آسان وګڼه د ژوندون هر مشکل آسان وګڼه
که شیرینۍ شي او فرهاد شي زړونه ډېر زبردست ډېر زبردست د ژوندون هر مشکل آسان وګڼه که شیرینۍ شي او فرهاد شي زړونه او د مینې څه تعریف حیران مومنده د مینې څه تعریف حیران مومنده په محبت کې خو بس باد شي زړونه ګرانو کتونکو دا اوس موږ یو وړوکی غوندې کوشش او بیا زما هماغه یوه خبره چې بس د الله تعالی نه پس اختیار ستاسو لاس کې دی پروګرامونه زموږ څنګه دي زموږ شاعران څنګه دي د مومندو د سیمې لیکوالان څنګه دي موږ په تمه یو ستاسو شیر یې کوئ ملګرو سره یو بل ته په واتساپ ولېږئ او د خپلو د قام د شاعرانو نه خلک خبر کړئ زه اوس له تاسو نه اجازت غواړم د کیمرامین اسدالله جران سره زه یم ډاکټر عربستان مومند اټو خیل د الله په امان